الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأيضا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله العظيم. ډیرو محترمو د افغانستان د اسلامي امارات وزیر صاحبان، د افغانستان د اسلامي امارات د دفاع وزیر صاحب، د عودت مهاجرین وزیر صاحب، د زراعت وزیر صاحب، نور وزیر صاحبان و معین صاحبان او درانه مجاهد غیرتمن ورونه چې په تالار کې دي، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن یوه تاریخي ورځ ده د افغانانو لپاره، بلکې د عالم اسلام لپاره، چې په دې ورځ باندې د شوروي اتحاد پوځونه د افغانستان په مکمل ماتې سره وتلي او په دې پیړۍ کې دا دریمه ازادي ده چې افغانان ترلاسه کوي. له انګریزانو نه ازادي، له شورویانو نه ازادي او له 48 ملکونو اشغالګرو چې په رأس کې امریکا وه ازادي اخیستل. زه د ازادۍ په قدر او په قیمت باندې به نور ورونه خبرې وکړي. د یوې خبرې ته زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې دا موږ متعدد ازادي ولې اخلو. که له یوې خوا نه ازادي اخیستل د افغان ملت کمال ده، خو له یو بلې خوا نه یو بل سوال په موږ واردېږي چې د ازادي ولې ساتی نه سو. یو ازادي واخیستل سوه، هغه بیا له لاسه لاړه، بل ازادي مو اخیسته، هغه بیا له لاسه لاړه، بل ازادي مو اخیسته، هغه بیا له لاسه لاړه. دا ازادي د الله جل وعلا راته دائم و قائمه کړي چې بیا د بلې ازادي لمانځنه ونه کړو. اگر که د موږ تاسې په اصطلاح داسې مشران شته یا مشران اوس ځان ته جهادي و مقاومتي مشران وایي، هغه اوس هم دا چغې وایي چې افغانستان به ازادوو، لاسونه به سره یو کوو چې افغانستان آزاد شي. دوم آیت کریمه چې د تاسو په حضور کې ما تلاوت کړ، د ازادۍ اخیستل او د مسلمانو د کامیابی دوه علت الله جل وعلا وایي. هو الذي ایدک بنصره، الله هغه ذات ده چې د تاسې تایید په خپل کومک وکړه. نو هغه قوم چې ازادي واخلي هغه باید د الله شاکر شي. که اول ازادي افغانانو ته ورکړې، الله ورکړې جل وعلا، که دومه ازادي ده او که دا اوس ازادي ده. هو الذي ایدک بنصره، د الله جل وعلا شاکرین سو او د الله جل وعلا اوامر په خپل ملک اجرا او له نواهیو نه اجتناب وکړو. دا به موږ شکر چې د الله لپاره دا ازادي و بیا الله رشکنه اخلي. وبالمؤمنین، الله جل وعلا دوه علت بیانوي. ایدک بنصره، ټول کارونه دی الله جل وعلا په کومک سره کیږي، خو مستقل الله جل وعلا بیا وایي وبالمؤمنین، د تا تایید و کومک الله په مؤمنانو کړی. نو د ازادي ساتل به هلته کیږي چې موږ خپل ملت او خپل ولس او خپل مؤمنان هماغسې په اعتماد کې وساتو، همغه قدر باندې ورته وګورو چې د ازادي الله جل وعلا د دوی په کومک موږ ته راکړی. بیرته که وګورو هر ازادي چې موږ له لاسه ورکړې، د غفلت د مشرانو او د واکمنانو له وجې لاسه تللی. د ما یادېږي د ظاهر شاه په وخت کې موږ کسران وو،
غفلت دیغه نظامو د ازادي قدر و قیمت نه پیژانده. کمونیستان بېدینان په نظام کې ډېر وړاندې تللي وو. دیارلسمه دورې د ولسي جرګې کې د موږ والي صاحب رحمت الله علیه د لوګر د علماو له طرف نه ولسي جرګې ته لاړ. د همدې د کمونستانو مقابلې لپاره علما ولیږه. مولوي محمد نبی محمدي صاحب رحمت الله علیه د لوګر نه لاړ. خو په عین وخت کې ببرک کارمل، حفیظ الله امین، فرید مزدک سخترین کمونستان هم په شورا کې وو. سخت مقابله وه او حمایه د حکومت ټوله دوی سره وه. له همهغو نه بیرته دا نظام ختم سو. په لیلن باندې ښکاره درود ویل سو. د موږ والي صاحب رحمت الله علیه به قصه کوله. مارشال شاه ولي خان ته ورغلم قصر ته، ورسره خصوصي کېناستم، ورته ویل چې په لیلن باندې درود ویلی. وایم مشکل څه ده؟ وایم ما ویلې اول مشکل دا ده، اول مشکل ځکه ده ته مخ ته کسي دی توجه وکړي. اول مشکل دا چې دا خلک به تاسو خاندان لمانځه وړي او دوم بیا اسلام لمانځه وړي. وایي ده ویل چې جناب مولوي صاحب چې صریح کفر د پیدا که بیا راوړه. دلته خو درود په معنا د دعا ده او دعا د کافر لپاره به ګناه کفر نه ده. و بیرته چې راووتم ډګروال مجید خان میږي هغه هم د لوګر دغه سکرتر اوسه و. وایي هغه راته ویلي جناب مولوي صاحب تا د یو بېدین او د یو بېلارې عریضه د بل ته راوړې. له هغه نه وروسته داود خان راغی. داود خان بیرته د خپل ملت لحاظ نه ساته. همدا کمونستانو چې ډېر غټ مقام ته ورسېدل. میر اکبر خیبر د موږ د لوګر و. دا دوی خپله مړ که کمونستانو بیا د کابل په واټو کې ګرځاوه. یو یې صغرا یې بل یې کبرا یې نتیجه به یې پرېښوده. صغرا یې دا وه چې دا میر اکبر خیبر داود خان وژلی. کبرا یې دا وه چې چا وژلی د هغه نه انتقام اخلو. نتیجه به نتیجه یې دا ویل چې داود خان به موږ شهید کوو یا به وزنو. نو وایدک بالمؤمنین، الله د تا کومک په مؤمنانو کړی. له دې خپل ملت نه مخ اړول او د هغه مجاهد نه مخ اړول چې هغو ازادي درته اخیستې ده، بیرته بیا د سقوط د نظام سبب ګرځي. بیا د شوروي اتحاد مات سو. دا نن موږ تاسو هغه ورځ لمانځو. مشران بیا په غفلت کې سول. هغه حالات موږ تاسو ته معلوم دي چې په مقابل کې بیا مجاهد امیر المؤمنین رحمت الله علیه تحریک شروع که او د دې مقابل کې نو هغه مؤمنان چې 15 لکه شهیدان ورکړي وو، په هغو باندې هغه څه وسول چې ډېرو خلکو به دا ویل چې دې نه خو شورویان ښه. نو نتیجه دا ده ازادي ملت اخلي او له لاسه ورکول کېږي د مشرانو له وجې نه. لکه ازادي اخیستل چې مهم دي، د ازادي ساتل همداسې مهم دي. ازادي اخیستل په چا کېږي؟ هو الذي ایدک بنصره، دا د الله په نصره ده. وبالمؤمنین، او په مؤمنانو ازادي اخیستل دا دی. او خرابی بیا څوک کوي؟ بیرته زمامداران، زورواکان، هغه څوک چې د ملت له احساساتو نه ځان یو ځای ته ورسوي او بیرته خپل ملت ته شا واړوي. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې فرمایي اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ. په ټول امت کې د ما په حلال او حرام باندې بهترین پوه معاذ ده. معاذ بن جبل رضی الله عنه پسې یو صحابي لمونځ کوي او دا لمونځ اوږدوي، سورت بقره پکې شروع کوي. صحابي لمونځ پرېږدي، خپل لمونځ داسې کوي ځي ترې. معاذ بن جبل ته خبر رسېږي چې کس خو لاړ د مخصن لمونځ ځان ته وکړه. معاذ وایي چې نافقه، دا سړی منافق شوی. ځکه له جامع نه مخالفت کوي، هغه منافق حدیث ده. او یا په آیات کې راځي ولا یقومون الی الصلاة الا وهم کسالى. نو د دې اجتهاد او دا منافق ده. هغه دا خبر ورسېد هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی. د یو کس په مقابل کې بې اعتنایي، هغه د مانځه په مانځه کې قرات اوږدول
رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره په غصه سو، معاذ ابن جبل راوغوښت رضی الله عنه، وای افتان انت یا معاذ، اے معاذ خلق په پتنی کې غورځي. نو د ما عرض ګورئ دا ده چې د موږ نظامونه خراب سوي دي، دا له دې خلکو نه خراب سوي. امارت تیر راغی، همدا مشران د موږ د تاسې لاړل، له دې باندې ټول کفاره ته اشار کړل، 48 ملکونه د موږ رهبران را باندې راوستل. هغه رهبران چې 14 کاله جهاد کاوه، یعنی د هر اشغال پر راتګ کې بیرته بعضې خاینان لاس لري. هر اشغال او هر ازادي چې سلبیږي په هغه کې بیرته هغه خلک لاس لري چې هغه د دې ملت نه استفادې کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ته وایي افتان انت یا معاذ. دا یو صحابي دی له جمع د ښکار شاته سوی ده، په جای دی چې هغه ته وایي چې جمع دې ولې پرېښوده، جمع ولاړه ده او ته ترې مونځ جدا کوې. ملت د افکار ذهنیت د ملت افکار او د ملت ذهنیت ساتل او د خپل مجاهد ولس لحاظ ساتل، دا د دې ازادي د ساتلو سبب او ذریعه ګرځي. او معاذ ته وایي هلا قرأت بسبح اسم ربک اعلی، ولې د سبح اسم ربک الاعلی نه پکېلې، واللیل اذا یغشا دې نه پکېلې، اقرأ باسم ربک الذی دې ولې نه پکېلې، ستا سورت بقره پکېلې. نو د معارض دا ده که دا نظام موږ ساتو چې دا په 20 کاله قربانیو سره راغلی، د دې ملت په قربانۍ راغلی، هغه دا ده چې افکار عامه د خپل ملت لحاظ به کوو، اذهان د خپل ملت به ساتو، خدمت د خپل ملت به کوو، که وزیر وي، که والی وي، که ولسوال وي، که قاضي وي، که امر بالمعروف وي، که هر څوک وي، د خپل ملت افکارو لحاظ به ساتو. د دوی د ذهنیت او د دوی د غوښتنو مشروعو د هغو به موږ ملاتړ کوو. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته وایي لپاره دې چې دا خفه سوی نه وای ما تقول یا کیف تقول فی صلاتک، په منځ کې څنګه دعا کوي؟ وای د ما دعا خدا ده یا رسول الله، اللهم انی اسألک الجنه واعوذ بک من النار، خدای جنت را تراکل دوست زخم وساتي، ولا احسن دندنتک ولا دندنه معاذ، وای د تا په دندنې او د تا هغه صوت خفي او د معاذ صوت خفي وای د ما نه جزه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تسلال لپاره ورته وایي وحولها نو دندې نو همدغه چې ته دعاګانې کوي، د موږ دعاګانې هم له همدغه نه راتاویږي، د موږ هم خلاصه همدا ده چې خدای جنت راکړي دوزخ نه وساتي. او دا صحابي بیا وایي سترون غدا اذا التقى القوم ان شاء الله، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به سبا ته وینې د احد غدا ډېر رانږدې را روان وو، کافران را روان سوي له مکې نه. سترون زر درته به ووینې غدا سبا ته چې کله له مشرکانو سره مخامخ کېږو چې زه به څه کوم. چې جنگ شروع سو ډېر صحابه شهیدان سو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم معاذ ته وایي ما فعل صاحبي وصاحبک، ما فعل صاحبي وصاحبک، د ما ملګري تا ملګري څه وکړه؟ هغه چې وکړه وایي هغه شهید سوی، مخامخ خنجر باندې لګېدلی شهید. معاذ وایي والله بر وصدق. نو دغه ملت ته موږ تاسو والله بر وصدق، دا ازادي که په اول وار اخیستې د ملت اخیستې په رهبري د مشرانو، که دوم وار اخیستې ملت اخیستې په رهبري د مشرانو، که دا دار اخیستل شوی د دې ملت په ملاتړ اخیستل شوی د په رهبري د دې پاک سپېڅلي علماو، طالبانو، شیوخو، محدثینو، د نیکو خلکو په رهبري باندې. خو زه دا دعا کوم چې دا رهبري د دې ملت مکمل خدمت وکړي. موږ امریکایانو ته ویلې چې تاسې غلط ذهنیت ته غلطه محاسبه هم دا ده چې تاسې جنګ د طالب الما سره ده، د تاسې جنګ له یو غیور ملت سره ده، ملت نه ماتیږي. که اوس هم موږ دا محاسبه کوو چې دا ازادي موږ اخیستې ده، 48 ملکه موږ په شا تنبولي دي، دا به بیا د موږ داسې غلطه محاسبه وي لکه څنګه محاسبه چې د امریکایانو غلطه وه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.